دوستانو سلامونه. نن د بعضو کسانو دپاره دا ویډیو ډیره مهمه وي. هغه کسان چې څوک د نظر مشکل لري، نظر یې سم کار نه کوي یا دید یې سم کار نه کوي، نو هغه لپاره باید چې د موبایل سکرین کوم لیکنه چې ده یا د میسیجونو پیغامونو هغه باید لږ زوم وي او یا هم لږ توپیر ولري، لږ غټه اوسي. نو هغه به تاسو څنګه کولی شئ؟ تاسې د موبایل سیټینګز ته لاړ شئ. سیټینګز ته چې لاړئ، هغه نه وروسته بلته ډسپلی اینډ برایټنس ډسپلی یا به داسې اپشن وي چې ډسپلی اینډ برایټنس لکه څنګه چې دلته ده، او یا هم یوازې ډسپلی به لیکلی. هغه کې به تاسې فانټ سیټینګ پیدا کړئ. فانټ سیټینګز ته چې لاړئ، دلته تاسې لیدلی شئ، ګورئ هاو ډو آی ایډجسټ ټیکسټ سایز. نو دلته دغه لیکنه چې دوه ډوله ده، دا چې لیکل شوې ده فعلا ګورئ تاسې وړه ده یا کوچنۍ ده. نو که غواړئ چې دا لیکنه غټه اوسیږي، نو دغه ځای ده ای چې لیکلی دی، څنګه چې زه تاسې به دا ډول مثلا دغه علامه چې ده دا به دې خواته چې کله راوړئ راسته خوا کې ګورئ تاسې سایز یې څومره فرق وکړ د لیکنې، یعنې غټ شي. نو که تاسې بیا هر سایز هغه کوه، مثلا میډیم، نو بیا خو به منځ ته هغه کوي. او که غوښته مو چې لږ نور هم هغه اوسیږي، د خپل هغه په مطابق باندې، نظر په مطابق باندې تاسې دا سایز کوچنی کولی او لویولی شي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ د کمنټ لارې موږ سره شریک کړئ. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم.